اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول بنیت وکړي په زړه کې چې څلور تکبیرونه د جنازې ادا کوم او دعا د دې مړي دپاره، بیا به الله اکبر ووایي، بیا به سبحانک الله تر اخره پورې ووایي، بیا به الله اکبر ووایي او ورپسې به درود ابراهیمي په نبي علیه السلام ووایي. کوم درود مانځه کې ویلی شي، بیا به الله اکبر ووایي او ورپسې به دا دعا ووایي، که بالغ سړی و یا بالغه ښځه وه: اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وعائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.